الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دجنت ودجنتيان الصفات الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من بيانول د امام ابن القیم د اشعارنا چې هغه مشهور دي په نونیه باندې، او په اخرنی درس کې منګه د هغه حورو او ناویانو تذکره کوله چې الله سبحانه وتعالى به جنتیانو ته ورکي. په دې باب کې اشعار پاتې دي، ان شاء الله نن به کوشش کوو چې دا ختم کو. اخرنی خبره امام ابن القیم رحمه الله دا کوله: وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطاني. نامه پوری صفات هغه بیان کړو، نو به دا خبرو کړی چې نامونه لاندې شي، نو بیا هغه خایس او صفات چې په هغې باندې د بیانولو طاقت نشته. لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان. نبا باغوی باندې حیض راځي او نبا میچازو ته ضرورت راځي، او نور سديسي حالات کم چې د دنیا په زنانو باندې راځي، دا به باغوی باندې نه راځي. به دا خبره کړو چې فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان. دو پتنان دي چې ګیره چولې دا د غید عورتنه د وجه د چوکیداری، نو شخصیت او عزت د غی په حفاظت کې دي. دغه دوه پتنان ولاړ دي په خدمت د عورت کې، ځکه چې هغه بادشاہ دی په منځ کې. دا دوه پتنان خپې د چوکیداران دي. تغذی پوری خبره من کړو، دا غینه بعد ان شاء الله نن پورا کوو. دا غینه بعد امام ابن القیم رحمه الله وی: وهو المطاع أميره لا ينتهي عنه ولا هو عنده بجباني. مخکې وی چې د عورت حفاظت شوی دی د دوه پتونانو په منځ کې. دا دوه پتونان چوکیداران دي هر انسان د عورت، نو دغه ته څوک نشي نږدې کېدی الا دا چې اجازه هغه ته ملو شوی د شریعت ته طرفنه. وهو المطاع أميره، خدا جنتی امیر دی، باچا دی، مشر دی. حوري سره مشر دی، لکه څنګه چې خاوند د خزي مشر. وهو المطاع، نو د جنتی خبر خو منل کېږي امیره، ځکه چې د امیر دا غیر لا ينتهي عنه. دا جنتی څوک نشي منع کولای دغه عورت نه چې مزیت واخلي. مطلب دا نه چې دوه پتونان دغه په چوکیداری کې لګیږي جنتی او تم نشي نږدې کېدای، نه جنتی هغه ته نږدې کېدای شي. ولا هو عنده بجبانی، او نه دا جنتی په دغه کار کې بوزدی لري. اشاره دې ته چې دې به کمزوري کیږي نه په جماع کې او په کوروالي کې. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران. جماع د حور سره شفا د عشق د چې د جنتی وسره کوي. کله چې خزه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي، نو د مینه محبت د ډېرېدو یو وجدار چې دوی یو بل سره کورواله کوي. دې مسلې ته مونږه په نور درسونو کې اشاره کړو چې ول الله سبحانه وتعالى خزي او خاوند ته د صفات ورکړي چې سړی رغبت کیږي د خزي طرف ته او د خزي رغبت د سړی طرف ته. وجدار چې دې د لاسمینه محبت هغه ډېری، نو وی چې کورواله د جنتی د دې حوري سره د شفا د عشق چې د غي سره کوي. فالصب منه ليس بالضجران، او د حوري سره په عشق کولو کې څوک تنګيږي نه.
وإذا يجامعها تعود كمن تشت بكرا بغير دم ولا نقصان. او کله چې کوروالو کې جماعو کې دا جنتی د حوري سره چې جما ختمه کی دا بیا د قشن وګرځي لکه څنګه چې پیدا شي بکرن بالکل پیغله بغیر دم ولا نقصان بغیر د وینې او د نقصان نه. نو د دې سند چې دوسر کوروالو کو بس دغه پیغلتوب چې دغه څه شو ختم شو نه چې جنتی کله د حوري سره کوروالو کې نه د حور واپس چې شي د بیا پیغله شي. فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران. دي حورت د انسان اشتها کی چې الله سبحانه وتعالى دومره خایس ور کړي د دنیا د خزي چې کمی دوی سه دومره خایس تیمنه او بیا وتم د نارینه اشتها کی زړه وت کی وعضوه لا ينثني او اندامونه د نه کمزوري کی ځکه چې دنیا کې چې کله ځوان لک واده وکي او څومره د عمر ډیریږي نو اندامونه سکی کمزوري کی به وخت دې سره شي چې د نارینه شهوت بالکل ختم شي او د زنانه شهوت د نارینه نه مخکې ختمي. زنانه کمزوري ده په شهوت کې د نارینه او دا خبره د عوامو کې مشهور وي د زنانه شهوت د نارینه نه سي ډیری دا کمزوري خبره. شهوت د نارینه ډیر دی د زنانه نه ځکه ول الله اجازه ورکړي د سرورو خزو بل دا چې د بوډا شي هم بګی د ځوانان بګشتي د بوډاګانو ته ځوانان وي چې په بوډاوالي کې هغه بل واده وکي او د ځوانان بګشتي چې په بوډاوالي کې دغه بچي پیدا کی. دلیل په دې باندې چې د سړی شهوت د زنانه نه ورست ختميږي الا دا کې سړی بیمار شغه جدا مسله ده. خو زه درو سړی خبره کوم چې روغي او ځانې په ګناونو نه خراب کړي نو داغه شهوت د زنانه نه ورست ختميږي. ډیر وخت پورې د نارینه شهوتي او د سړی د نارینه زنانه شهوت شي هغه ته ختم شي. نو دې کوي چې د جنتی اندامونه به نه کمزوري کیږي په دې کوروالي سره. جاء الحديث بذا بلا نكران په دې باندې خو حدیث راغلی چې هغه حدیث نه څوک انکار نشي کولای. مخکې دا وی چې هغه پاکي دي د حیز نه د میچازونه هر سنه د وینې نه. نو په دې باندې دلیل له سورۃ البقره کې الله وی ولهم فيها ازواج مطهره او د دې پر بیبيانی په جنت کې پاکي. نو دې تفسیر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه وی من الحیض والغائط والنجاسه والبصاق پاکي به د سنه د حیز نه د میچازو نه د نجاست نه د لاړو نه دې هر سنه به د پاکي. دا شان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دې ټول د تفسیر نقل چې د پاکوالي مطلب دی چې د حیز نه د مزینه منینا په جنت کې به منیم نه کوم چې دلته په شهوت کې په اخره کې شهوت ختميږي په دې سره چې انسان نه منی خارج کناری نه او که زنانه خو په جنت کې به دا منی دا بنئ. یو حدیث کې درځي چې لا منی ولا منیه لا منی ولا منیه. امام ابو نعیم رحمه الله دا روایت راوړی دوه ټکی یو شان دي لا منی ولا منیه. په جنت کې نه منیشتي او نه منیشتي فرق صرف په لیکلو کې راځي میم نون او بیا یا میم نون یا دا منی دی میم نون یا بیا ګولتا دا په عربی کې راځي دا په اخر کې ها دا لپاسه په دوه ټکی چې وینو بیا تا دا چې وصل کې او چې ودرېږي بیا ها دا. نو لا منی ولا منیه د دې اول منی مطلب څه دی؟ دغه منی کوم چې د انسان نه خارج کیږي د شهوت په ختمېدو سره. ولا منی او نه به کې مرګي اذا د منی مطلب دی دا دویم دی مطلب دی مرګ. رسول صلی الله علیه وسلم چې نه به کې منی او نه به کې مرګي. به دا کوم مسلې چې ذکر کړه چې د سړی بنستړي کیږي په کوروالي سره د په حدیث کې راغلي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی مبارک ته پوښوي چې
جنتیان به د خپلو بیبیانو سره کوروالی کوي او که نه؟ رسول صلی الله علیه وسلم نعم، کوروالی به کوي، د هغوی نه به خون اخلي، نه به د هغوی د خون اخیستو نه تنګېږي او نه به کمزوری کېږي او نه به شهوت کمیږي. دا د جنتی صفات دي چې په جنت کې ورته ملګي. دنیا کې د دې په عکس باندې انسان شهوت چې دغه ورو ورو هغه کمیږي. د هغې نه بعد وایي ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان. یقینا په دې باندې موږ یو حدیث هم نقل کړی چې هغه کار او شغل د دوی چې په سورۃ یاسین کې راغلی دی دون بیانی، بغیر د بیان نه. یعنی هغه الله سبحانه وتعالی په سورۃ یاسین کې دا خبره کړې چې جنتیان به مصروف وي. شغل په عربي کې څه ته وایي؟ مصروفتیا ته وایي. الله په سورۃ یاسین کې وایي ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. جنتیان په دغه ورځ مصروف وي، فاکهون مزید اخلي، هم وازواجهم مزید اخلي څوک؟ دوی او د دوی بیبیانې. نو وی چې یقینا په دې باندې حدیث هم راغلی هغه شغل چې د دوی په سورۃ یاسین کې ذکر شوی دی هغه څه شغل دی، څه مصروفتیا ده؟ شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زماني. هغه شغل، هغه مصروفتیا، هغه څه ده؟ مصروفه کېدل دي د واده والا د خپلې ښځې سره وروستو د دې نه چې لوبې کړي دي په ده باندې شوق او ارمانونو اوږده زمانه. یعنی یو مثال ولدي سی ورکو، یو سړی دی په یو جنې باندې مین دی او واده ورسره کول غواړي، ډېره زمانه د ده د واده وشو نه دی شوی او د ده شوق او ارمان چې کله به زه دغه جنې ته نږدې کېږم، کله به زما د واده کېږي. نو بیا څه وایي؟ بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شاني. قسم په الله وي تپوس مکو د دغه مصروفه کېدو په دغه شپو کې، تپوس یې مکو. یعنی دومره شوق دی په دې کې او دومره محبت پکې، ځکه چې اوږده زمانه تېره شوې ده او دوی یو بل نه دي لیدلي. نو چې دومره وخت بعد میلاو شي امام ابن القیم وایي تپوس یې مکوه سره دغه شپو تپوس مکوه. شأنه ذو شاني، حال د ده لوی حال دی. واضرب له مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان. یو بیان کې مثال د دې چې یو عاشق دی او غیب شوی دی د خپل محبوبې نه په لرې ښارونو کې، په منځ کې فاصله څه ده؟ زیاته ده. نو دې لرې تللی دی، ورک شوی دی. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. دا شوق چې دی د انسان تنګي او د دککې د دغه معشوقې طرف ته، د دغه محبوبې طرف ته. وما له بلقائه سبب من الامکان، او نه د دې لپاره په ملاقات د محبوب سره ممکن سبب، یعنی سلاره نه چې دغه ته ورسي. دا خو د مثال بیانې دغه چې یو بل لیدلی چې یو بل ویني په کلونو سره تیر کې به مسافري کوي او لري ته او رسیدې او د زر نشي نه شوق یې ته کني. نو چې دوی دی یو بل سره ملاو شي یو بل ته شوق څنګه، نو بیا پاتې هغه چې یو بل له دې سینې دی یعنی یو بل ته د ملاوېدو اجازه نشته. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. امام ابن القیم رحمه الله وینو یسوچو کزا چې دا محبوب ناسا پرش دغه اوږدې زمانې نه وروسته چې د تېره کړې ده یوازې. وصار الوصل ذا امکانی، او د دې محبوب سره ملاوېدل ممکن شي، نو دی به دې صبر شي.
د جنتیان ډیر زمانه بعد زی هغه جنت ته هغه زیته چې دوی پلار ته وته هغه څوک ته آدم علیه السلام. نو چې دومره زمانه ته د خپل زینه بهري او بیا شوق دې د هغه نعمتونو طرف ته خصوصا د حورو طرف ته الله تعالی اجازه درکړي چې نه نوځه، نو څنګه به دوی مصروفه؟ اتلومه انصار ذا شغل به لا والذي اعطى بلا حسبان. ولوی ته ملامتکیسه ته ملامتکی چې دې مصروف شو د خپل محبوبي سره. لا والذي نه وی قسم دې په هغه ذات باندې چې به حساب انسان له نعمتونو ورکی ملامت کوي. ما دې انسان به څوک ملامت کوي؟ نو چې دومره زمانه بعد یو انسان د هغه زنانه سره ملاو شي چې مینه محبت ور سره کوي او ملاوي دې ممکن شي، نو امام ابن القیم ته توي ملامت کوي. ما په دې ډیره مینه محبت ما ملامت کوي. نبی دا ناشنا خبره کړې ده. الله دې وبخي امام ابن القیم رحمه الله. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. يا ربوي بخانه غوالم تانا قلمونو مزياته وكوي قلمونو سجلوكو زياته وكو. يا رب معذرة من الطغيان يا الله تتعوذر بيشكو ما لحدنا بكي واولي دما. يعني ذکر چې ډیر صفات دي چې د خیالي بیان کړي هغه نه دي د قرآن او حدیث کې دي، خود هغه قرآن او حدیث کې چې سوچ کړي دي نو یو خیالي صفات دي جوړ کړي چې دا بدی شي دا بدی شي دا بدی شي. نو په اخر کې الله ته عذر وړاندې کو، یا الله بخانه را ته کو قلم مې ډیر تیز. نو د جنت نعمتونه دي چې خواږه چې د انسان قلم او جبه بګی شي هغه بګی تیز شي. الله دې امام ابن القیم رحمه الله وبخي او الله دې وسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. په دغه جنت کې د کم په باره کې چې دغه قلمونو تجاوز کړي دغه نه باندې فصل راوړی فصل او دې فصل عنوان نشته، خو په دې فصل کې هم د حور حسن بیانې دغوی قدمونه دغوی پندای بسنګي دغوی خوشبو دغوی د رنگ صفائی او بیا دغوی محبت د خپل خاوندانو سره دا بیانې. اقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان. قدمون د حروبه تکسبینی دي سی بیل کې د سپینو زرو پشان. قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان چې باغیله پاس یو ځای شوی دي دو پندای انغختلې شوی، یعنی خه مضبوطی پندای کمزور نه اسی پیپړې نه اسی چیچړې نه لپاسه په دې قدمونو باندې پندای دي مزیداري. والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. پندای په سپینوالی کې دي سیدی لکه د هتی غاخ. د هتی د غاخ ډیر ذکر کوي ولي ځکه چې د هتی د غاخ تک سپینی. نو پندای د دوی په دې قدمونو لپاسه چې کوي د تک سپینی دي پشان دسه پشان د هتی د غاخ. ملموم یو بل تر جمع شوی پندای دي ځکه چې کمی پندای چې دي پیپړی یو کمزور یو چې چړی د خون نه کوي، نو د دې پندای دي چې یو بل ته مضبوطی شوی دي. يرى مخ العظام وراءه بعيان او دنه د دې اډوکو مغز چې دغه به خصفاخ کار کوي. دا مسله موږ سره مخ کې تیر شوی او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې ده. امام احمد بن حنبل رحم الله راوړې چې د هر جنتی لپاره به دوه حوري على كل واحده په هر یو باندې بل پاسه او یا جوړي د جنت. يرى مخ ساقها من وراء الثياب او بیا هم د غیر پندو مغز راخاره کی. او په صحیحینو کې د روایت دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې د غیر پندو د مغز براخاره کی د غوخونه اخو، یعنی غوخه به خو بیا هم په کې د نسخ کاری
دنو بګي مغز ښکاری. دلته یو فائدہ په دنیا کې چې څو خېستي نو داغه په دې سرمنه کې دنه یو ناشنا خایس پروتي د نرموالي د سرمن د لاسه. کوم زنانه چې ډېر دي سي نازبینه لوي شي او په نعمتونو کې لوي شي نو داغه په سرمن کې او هغه زنانه چې هغه په سختو کې په غریبۍ کې ژوند تیر کړي بده کې صحیح بده کې فرق دی. نو وی چې دا وی د خپې به دومره خېسته یو پندې والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. دغونه چې کوم خوشبوزي هغه به د مشکو زی یا د مسکو خوشبو به دي. والجسوم نواعم او جسمونه د حورو دبه پاسته پاسته جسمونه تازه. واللون كالياقوت والمرجان او رنگونه به دوی د یاقوت او د مرجان په شان دي چې په پړقي. او دا خبر الله سبحانه وتعالى په قران کې کړی د سورۃ الرحمن کې كأنهن الياقوت والمرجان. الله د حوري په شان د یاقوت او د مرجان دي. څنګه چې دا یاقوت او مرجان کانو په شان بکانی مطلب څه دی؟ رنگ به قشانی خایس صفائی او پړقیده د رنگ د بدی سی لکه څنګه چې یاقوت او مرجان الله دې مونږ ته نصیب کړي. بیا وی چې اوس خبرو لراغی چې خبري به څنګه وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. خبري دقیق قیدکی عقل د انسان. خبري دقیق قیدکی عقل د انسان ولی بنغمة ځکه چې به یو خاص ترنم پکې پروت دی یو خایس په دی आवाज کې پروت دی. وې دغه ترنم او دغه نغمه خېسته د سیتار او د ډول نه چې په دنیا کې خلک استعمالوي. دا خو هوري دي څنګه دوی عقل د انسان نقیدي کوي. د دې دنیا د زنانه چې دغه صفات مخکې بن شي د دې دنیا د زنانه چې د انسان عقل قیدي کوي. پاتې لده چې د هوري خبريو کې هغه عقل نقیدي کوي. لکه حدیث کې درځي چې زنانه د اوخيار انسان د اوخيار سړي عقل ختمي. دومره دغوی مکر یو دومره دغوی چلی. دا خبرې چې لګي توراتو کې کنه لګي غټ نه غټ سړی سکی دوکې کی صرف دې په مکر وته د درې خبرې کې आवाज نری کی او لګي دې توراتو کې پوس کی عقل ولا سکی قید کی. نو چې کله عقل قیدی شي نبی قیدی د جته سواقه کوي. نو چې تعالی عقل قیدی کو بدن به استعزاد دی بدن دې عقل سره شو قیدی شو. وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني. وإذا زان گرانون كده هورا زان بگرانی بخپل خاون او محبوب بانی هر وخت خزان بگرانی څنګه بخپل ناز او ادا باندې نازبینه وای. دام د دنیا د زنانو هم د صفت ته چې کوم زنانه دي چې نازبینه خبرې کوي نو خاون سره څه کوي محبت کوي. زمونږ د زنانه چې دي د سادهګانی دي نبی ورسره چې خاون سره محبت نه کوي دوی ته طریقه نه معلومه چې بسه طریقه به خاون خپل طرف ته مایل کوي. نو چې هغه کور تر نه نوځي هغه ته غوسه وي خبرې ور سره نه کوي دا چې وي خاون دا ته د سره کوم مسله حل شو. بس بیا هغه خپل زد خراونی سي چې دا دومره بدمعشه ده چې ماته به جواب کې خلک اوس کې دل ناز او دا ورتلې نو دا مرور خاون په یو منټ کې راځي کی په یو منټ کې صرف راځي کیږي نه داری کو ته بس برقوا چې بازار ته لړ شو سدل عالم دا غلي چې کوم غسناک ته نو چې غسناک نه هغه بیا په ناز ده باندې خو خره ګرولې کی او دا د خيسته زنانه صفت ته چې د نازبینه نو دا صفت په هغه کې پروتي په هورو کې ځکه چې دا ناز نه ناز دا فرق راولي په خزه او په سړی کې
سړی ځان نشي نه نازبیني سړی د سختو سره عادتي سړی سي د سختو سره عادتي د دې کمزوري خبرې نه کوي نه دي خبرې تاوي را تاوي نه دي پسته او نری خبرې کوي بلکې سړی د سختو سره عادتي او نارینه چې څومره نازبیني خبرې کوي او څومره نری او وړي خبرې کوي نو دومره هغه به سخت کوي ابي خيسته کوي او ته سوچ کې چې زراني او سړو په خبرې کوي اقشن اواز او اقشن سخت او نه د چانه یریږي او نه دغه د سوچي چې دا شی دروند دی کله سپکته هر شو چتي هر سکه لګي سړی نو هغه ته د انسان دومره ځلنه کیږي په نسبت دا غزنانه چې هغه کې صحیح هي کې نرمواله او ناز او ادا پکې وهي العروب بشكلها وبدلها ناز دلها دا ناز توي او الله سبحانه وتعالى په قران کې د دې د صفت ذکر کړي د دوی يسوي الله عروبا اترابا اتراب معنی خو ځای شوی د چې دوی عمرونه بسې هغه به یو شانی مخکې د مسلمون بیان کړي خو دوی عروبا جمع د عروب ده او عروب هغه جنې ته وي چې هغه ډېر نازبینه وي وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والآذان امام ابن القيم رحمه الله يبر بخانه وخته بیا زیاته ها یو بیرو یلا قلم ته شه د اوس بیا ته شو قلم وای چې دا هغه حوره ده چې کله د دې سره کورواله کوي نو دا سترګي او غوګونه او د جسم د غندامونه ډیر خوځي د دې خوځولو د لاسه په خاون کې سره زی خاون په محبت کې جوش او جذبه راځي لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان ولدا چل دي سي کوي وي د وجود نرمین د حسن او خاون ته د ځان نږدې کولو د پاره د ناز او د چلونه کوي تفسير ذي العرفان ومدقه تفسير د عروب كم چې الله په قران کې ذکر کړی دی عروبا اترابا تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لساني دغ خوند و نمكيني مطلب خايس دغ خون او خايس دلاسه دا ټکي په دوی باندې يخودې شوی دی کم ټکي دی عروبا نو ځکه دوی ته د قران کې ویل شوی فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني خايس مخته د ناز نه مخ کې د دې مقصد اخیسته دی نو دویم خايس پکې بیا ناز دی نو چې ناز او خايس یو ځای شي نو حسن د پاسه شو حسن شو اوس بدرنګ زنانه ها د رنگ تکتور او په بدهلی او ځان نازبین کې زم مړ واغ ځان نازبین کې ناز د سره خون کې خايس سره خون کې خپل رنگي خپل مخيخ خپل بدني ځان دي درون حسابین نو سده لاسه حسابي و دې شراشي چې هغه خاون وتکتو باندې طبيعت خرابي او د ځان نازبین کوي نو دې سره د ناز خون کوي خون وسره نه کوي فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان نبي دې څه خیال دی امام ابن القيم وی چې کله دا دوانه په دې هورو کې جمع شي حسن او ناز لصب وامق او بل طرف ته عاشق دی او سخ عاشق نو دې د دینه بخون اخلي او مزيب اخلي دا خون او مزيب نشنه زهینو ته ورسي دا مطلب دی دا غینه بعد فصل راولې بل په دې فصل کې دا بیانې چې عمر د حروب څنګه نو دې ثابت کړی دا د قران او حدیث نه چې عمر د حروب درې چې دوی په ځواني کې بالکل او هغه زنانه چې مسلمانان دي په دنیا کې او مړي شي
او د دوی عمر زیاتی نو الله به بیا را واپس کی غزوړ عمر ته نو دا بم پیغلی ځکه پر رسول صلی الله علیه وسلم پس یو زنانه رااله بوډۍ زنانه و او یا رسول الله زما جنت ته زم وینا په جړا شو روان شو دا ډیره سخت خبره چې پیغمبر یو کی نبی او رسول صلی الله علیه وسلم کوي زیبا زما مطلب دا چې په دې حال کې ونځره کوم چې وسی یعنی الله به ځوانه کې او پیغله بشي نو بیا به جنت ته ننوځي اتراب سن واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان اتراب سن واحد همزوري بي دا جنتيان و دا حوري يوشان عمرون بي متماثل سن الشباب عمرون بي يوشاني پزواني کی بم يوشاني لأجمل الشبان چې د خایسته ځوانانو د پاره به د غزانانه نو خاون چې مزواني او خزم زواني نو د یو بل نوځي پورا اخلي او کله چې د خاون عمر ډیر زیاتی د خزینه نو هم مزه د یو بل نه پوره نشه غسته کېده یا د خزي عمر ډیر زیاتی د سړی نه نو بیا هم د دوی خونه او مزه د یو شان نه بكر فلم يأخذ بكارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جاني پیغلی وی دوی او د دوی د پیغلتوب با اول پیر چې دوی د پیغلتوب ماتې نو هغه هم دغه محبوبي کوم چې په جنت کې دا وته ملاوي او د دې نه مخکې بوته د انسانانو د پیریانو دنه علاوه بل څوک نه نږدې شوی دا خبر خو الله په قران کې کړي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان الطمث عربی کې اول پر کوروالی ته وای نو د دې سي پیغلی دي چې اول پر کورواله وسرم دقه جنتی کوي د دوی د مخ کې د دنه مخ کې دې ته نه د چا لاس رسیدلی دي هغه په پیریانو کې دي او هغه په انسانانو کې حصن عليه حارس من اعظم الحراس بأسا شانه ذو شاني مثال درکې په دې مثال دی په وکی وره یو قلاده چې باغی باندې چوکیدار دی قلاده بهر سو کولاړ چوکیدار ولاړ من اعظم الحراس بأسا او ډیر سخت چوکیدار دی په جنگ کولو کې ډیر تکړه دی شانه ذو شان چې دغه شان ډیر لوی شان دی وإذا أحس بداخل للحصن ولا هاربا فتراه ذا إمعان نو کله چې محسوس کی داخلي دن کې دی قلاته یو سړی قلاته ورننوزي نو د چوکیداری چې ویني نو د سړی څه شي و تختی منډه وځي دلته چوکیدار زور ور دي نو وګرځي منډه کون کې فتراه ذا هاربا منډه کې فتراه ذا امعان لوري لارش یریږي دي چوکیدار نه ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الازمان دا کم کس ورنوتو کوشش کو هغه وګرځي کمزور او سس چې کله پی روزي څوک چوکیدار یا مالک د قلا نو دیوم دغه شانی ټوله زمانہ نشي نږدې کېږي په دې ورسېږي ها پوښي نو د جنتی بسنګ نه وځي د قلات نو دلته خو دا خبره وکونه کړي چې یو نیم د اجازه شته عام خبره وکړه کنه ها نه مطلب دلته ده وچ حصن عليه حارس قلاده د قلانه مراد د حوري عورت ته د قلانه مراد سره د حوري عورت ته او موږ هم دا وایو چې امام ابن القیم بګي جوور ورغله موږ بګي ورغلي والله بخانه وکي ها قلاده نه د قلانه مراد څه شي د زنانه د عورت ته چوکیدار دی په دې قلا باندې خو مضبوط هغه پرده د پیغلتوب ده خنوسوک دی
قلا ته نشي نږدې کېده سوای د هغه انسان نه چې هغه ته اجازه ته او هغه د جنتی د چاته د حور ملاو شوی ده اوس پوره سړي د قلا او د چوکیدار مثال د دې ذکر کو وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصاع بكرا للجماع الثاني دغشان يو حديث كرا غلي دا أبو هريرة رضي الله عنه روايته چې دا حرب واپس را وګرځي باکرا د پاره د دویم پیر کوروالی د نشنا نعمت ته ګوره لکه یو خدای چې د مخ کې نه پیغلی دي خو چې کله سره دی انسان کورواله او کو نو پیغلتوب ختم شو که ختم نشو ختم شو خو په دویم پیر چې سره کورواله کینی دا بم دقیق شانی لکه څنګه چې سره اول پیر کورواله کو واپس بیا پیغلتوب راځي نو دا په یو حدیث کې راغلی دی حدیث کې مشکل څه دی لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضاعفه أولو الإتقان وبدغ السند کې وکست دراج نومي د ابو السمح او دا دراج چې دینو اهل علم کمزورې ګڼلې نو بس دا حدیث ته دلته کمزورې کوي هذا وبعضهم يصحح عنه في التقسيم كالمولود من حبان دا خبر مو یاد ساتل چې بعض دا روایت صحیح کوي په کتاب التقسیم کې چې زوی د حبان دی امام ابن حبان رحمه الله مطلب دا امام ابن حبان رحمه الله یو کتاب دی چې دلته په تقسیم باندې ذکر کړی دا غینوم دی التقاسیم والانواع کتاب کې امام ابن حبان رحمه الله ویلي چې د روایت سره دا صحیح دی فحديث دون الصحيح وإنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان نو حدیث د چې د صحیح درجه نه کم دی او د کمزوري نه سره اوچت دی نو په منځ کې چې کوم حدیث هغه ته کوم حدیث ویل کی حدیث حسن د صحیح درجه نه سره کم دی او د ضعیف نه بر ده نو مقبول حدیث دی حدیث کی سدی يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان ورکولکی بجمع کون کی ته طاقت د سلو کسانو د سلو کسان لا أن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون ضيعف الأركان مطلب دا نه دی چې د خپل طاقت به ډیر شي الته کاندامونه کمزوري نو بیا او چې اندامونه کمزوري او طاقت په ډیر کې نو دا اندامونه دا طاقت یعنی او چتولې شي نشي چتولې ويكون اقوى منه ذا نقص من الايمان والاعمال والاحسان او کدي شي چې مطلب دا شي چې د خپل طاقت ډیری او دا کمزوري بدن والے بل طرف ته بدني زور ور دي او د دنه په ایمان او په درجه کې کمزور دي نو بیا خو غیر دنه زور ور شو او دې شي نشي کېږي مطلب دا نه دی مطلب دلته دا نه دی مقصد دا شو چې الله به یو جنتی ته د سل طاقتور انسانانو طاقت ورکړي دغه طاقت ونه ډیری د سلو طاقتور انسانانو طاقت بده ته ملاوي ځکه چې د دې سره به د اندامونو زور هغه شي هغه به ډیر شي او کدي شي نو خو اندامونه کمزوري د بلغ ضرور دي او غدنه په درجه کمزوره به هغه ته خش دې مطلب دا دی حدیث چې کوم د ذکر کړي وی چې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته نو دغه روایت چې امام ابن حاتم رحم الله امام ابن ابي حاتم رحم الله راوړي نو رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه چې په جنت کې به کورواله کیږي او کنه رسول صلی الله علیه وسلم نعم والذي نفسي بيده دحما او په لمې د قسمی کورواله به کیخه خون به تاخله نو کله چې د خاوند د حوري نه پاسي نو دا به واپس اقشن پیغله شي دی حدیث ته اشاره کړی دا بل چې ذکر کړی دی یعطل مجامع دا حدیث ته ترمذی دی انس بن مالک رضی الله عنه راوړی
رسول الله صلی الله علیه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع جنتی ته به دومره طاقت ملويږي د کوروای لپاره یو کس پاسه یا رسول الله او يطيق ذلك دا طاقت به دغه رئیس رسول صلی الله علیه وسلم يعطى دلب الله ورکی طاقت د سلو کسانو دې طرف ته اشاره کړې ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد 100 من النسوان یقینا موږ یو حدیث نقل کړی چې جنتی به په یو ورځ کې کورواله کوي د سلو زنانو سره په یو ورځ کې به سلو زنانو سره کورواله کوي د سلو زنانو سره به کورواله کوي په دې باندې حدیث دی حدیث امام طبرانی رحمه الله راوړی د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه هل نصل الى نسائنا في الجنه یعنی جنت کې چې څومره زنانې دي الله موږ لره کړی دي ټول ته موږ رسیدې شو په کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم یو انسان به په جنت کې سلو زنانو کوروالی ته رسي او په دې کې استعجاب نه پکار په دې کې استعجاب نه پکار په دې دنیا کې په دې کمزور بدنونو کې باز دي سي بدنونه شته چې هغه سره د طاقت شته چې هغه په یو ورځ کې ډیر شي پیری کورواله وکړي د خځې سره په دې کمزور بدنونو کې نو بیا هغه بدنونه چې هغه لور کې جنتیانو ته نو به کې وسومره طاقت او په کې به څومره زوري دنګواله دغه څومره ها شپېتا غزه یا سنگله او پلانواله ها و پلانواله څو دی و نو چې دې شي بدني ها او یو طرف ته کمزورې بدني کوم چې زمونږ د دنیا کې نو دې کمزوري بدن کې چې دومره طاقت راتلی شي نو پای کې خو به ناشنا طاقت چې الله به غوي لور کې الله دې موږ ته نصیب کړي ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبراني دا حدیث امام طبرانی راوړی چې سلو زنانو سره کورواله کوي او د دې په سند کې چې کم راویان دي نو دا په شرط امام بخاری برابر دي یعنی امام بخاری چې کوم راویان مني نو دوی هم اقشان دي مطلب څه چې حدیث دی حدیث صحیح دی هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان دا دلیل په دې باندې چې ان قدر نسائهم عدد دوی د زنانو به مختلفي په تفاوت د مرتبو د ایمان سره ما تیر شي درس کې دا مسله تاسو ذکر کړو ما جواب نه کوم یاد ده چې په جنت کې خو الله سوهوري ورکي دوا نو په باز کې سلور راغلي اوس په دې کې راغلي وي سلو زنانو سره به کورواله کې نو دا کم ځکه به د زنانه چې د وسره کورواله کې نو په ځل کې اشکال لا چې په جنت کې به سوهوري نو جواب دا غي دی چې بنیادی الله هر جنتی له سوهوري ورکي دوا دا بنیادی بیا د ایمان مطابق بهوري کمی او زیاتی ای جواب شو اوس سره دغه سره هوري مثال کې لستی ول سره شلی ایمان او مرتبه کې دغه سره هغه زور ور دي دا کوم چې مشهور حدیث دی او عوامو کې دا خبر مشهور ده چې د جنتی لپاره سو هوري دوا د هر جنتی لپاره دا د هر جنتی لپاره به چې ایمان کې څومره فرق او مرتبه کې دومره بهوري کمی او زیاتی وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن نو د دې سره زایل شو غي اشکال چې دې حدیثونو د لاسه پزله کې راځي چې بعض حدیثونو کې دوه راغلي بعضي کې ډیر بعضي کم نو الحمدلله په توفیق د رحمان ذات سره او په احسان د غسر وغي اشکال څه شو ختم شو کنه ختم شو وبقوة 100 التي حصلت له أفضى إلى 100 بلا خوران نو په قوت تسلو کسانو هغه طاقت چې د حاصل شوی دی د بجما کې د سلو بیبيانو سره بغیر د څه کمزورتیا نه اوس د نصيحت کې دې ته وکړه وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني ډیر پاک دامن په دې دنیا کې چې کمی
پاک دامن څه مطلب دی؟ د زنا او د زنا د پشان د کارونو نه ځان ساتلی. نو څومره چې انسان پاک دامنی په دې دنیا کې هو الاقوى هناك دغه په اندازه زورور یالته وجه څه ده؟ لزهده فی الفانی، ځکه چې دې برغبت د دې فانی دنیا نه. او چې څوک دلته څومره په حرام کې استعمالي والعیاذ بالله الته نعمتونه سدي کمی. دا مثلا مخکې تیر شي څوک په دنیا کې نشي تماشي کې الته وته شراب باندې ملوي، څوک دلته زناګانی کې والعیاذ بالله الته محرومه کې، څوک دلته سندري ټپي غزري د شری میناوري ناغه دا هغه خسته خسته اوازونه محرومه کې. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني. نو جمعك طاقت خپل دا غزي د پاره. مطلب دلته دا دی چې د خپل طاقت ټول د الله په بندګۍ کې ولګو، د طاقت جمع کول. ډېر ناشنا خبره کړې ده، وغمض العينين، د سترګې پټې کوي. پټې کې د سنه پټې کې د حرامونه د بے حیاین د فحاشین. اصبر ساعة لزمان، یو ساعت تیر زمان، یو ساعت تیر بشي، لږ وخت مرګ برایشي او قصه به دې شي ختم شي او سترګې دې لږ وخت پټې کړي. نو دومره وخت هم نه دی چې سړی ته وایي چې صبر وکړه د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه. ته چې دا خو ډېره اوږده زمانه ده، به زه څه کوم؟ نو امام القیم وایي عمر هم وایي دومره اوږد نه دی. څومره عمر به زیات نه زیات، نن سبا خو یو هغه شپېتون هم څوک نه اوري. او اکثر چې خبر راځي د ځوانانو د مرګ راځي. ځوانه زواري کې چې دا لکان مري نن سبا څومره خبرونه د اکسیډنټ وکړو، هارت اٹیک وته وشو، بیمار شو، مړ شو. یعنی چې اور اکثر د ځوانانو خبري. نو څومره عمر به دې ځوان تیر کړي؟ موږ به دې سوچ چې 15 کال عمر کې د بالغ شو، 13 کال عمر کې مړ شو، 100 کال شو. یعنی 15 کال، بس 15 کال د آخرت مقابله کې څه شي؟ 15 کال ته خپل سترګې بندي کړه حرامونه. یا 40 کال عمر شو نو شو 15 کال، 50 کال عمر شو نو شو 15 کال. زموږ وجه عمر ډېر زیات 15 کال شو نو 100 کال. 15 کال صبر وکړه بس. ولې دا 15 کوم دي اسی وای 15 خو ډیر دي، خدا 15 په مقابله د آخرت کې څه دي؟ ایس هم نه، یو ساعت هم نه. ما تاسو یو مثال پیش کړم، د آخرت ژوند پرې د برزخ ژوند، هغه پرې د نوح علیه السلام او آدم علیه السلام دا هغه وخت. ما تاسو مثال د عثمان بن عفان رضی الله عنه ذکر کړو. عثمان بن عفان 13 هجری په خواوشا کې شهید کړی شوی د خوارجو په لاس. اوس دا یو منګه هجری چې کوم کال دی، اوس 1400 موږ به دې شو چې 40 هجری کې وفات شو فرضاً اسی وو. 1400 کال صرف دغه په برزخ کې وشو. 1400 کال به کوم ځای کې وشو؟ په برزخ کې وشو. نو ستاسو 15 کال عمر اخرت غجون خو پرې دی برزخ په مقابله کې څه شي دی چې سړی راولېږي. د 14 کال د اوس پوری شوی دی مروان الله اعلم چې څومره وخت پاتې دی، خو زموږ چې 14 کال شو ځا قیامت پورې 14 کال دی تبا کړو د 15 کالو د لاس یا د 15 کالو د لاس. 15 کال دی صبر نشو کوله، هغه ژوند دی تبا. د ګورځي د آخرت نه ذکر کوم، د جنت ژوند ګوره دا کم ژوند دی، د برزخ ژوند ته ذکر کوم. نو به چې ته د عثمان بن عفان رضی الله شاته لاړ شي چې هغه خلکو څومره وخت تیر کړي. خدا فائدہ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي مؤمن باندې به دا وخت دي چې تیری کوم چې د برزخ کې تیری لکه د مازیګر مونږ چې کیږي. مازیګر مونږ چې ډیرو ګرځي پاوساتي سوی پاوساتي. نو دا 1400 کال زموږ د پر ډیر دی. عثمان بن عفان غلګه مازیګر مونږ چې کوي،
خدا ما تاسو مثال پیش کو چې ظالما دومره ظلم دی وکړو چې هغه په سونه کلونو ژوند تباہ او برباد کو دي سو کالو ژوند دلاسه چې دا غیم سه یقین نشته چې د کې په چې را پابه سمو کنه کور نه چې روزي سره انسان والله لازم کور نه چې سره روزي ته سوچ کړي چې د کور ته زو واپس راشم کنه روغ براشم کنه چې دا سوچ دي کړي چې دا ته پوښتې د ځان نه کړي ته چې راکې مې کپړې دا کپړې چې ما نه غوستي او ته د خپل کپړې نه غوستي ته سوچ کړي دی چې دا به زب خپل وباسم کنه هغه مړی چې لمبي هغه برنه په قینچي پرې کوي دا سوچ تاسو کړي یو ورځ موږ دا سوچ نه کړي او دې یو ورځ راشي او دغه شنبه ورځ راځي ورب الكعبه چې دا کمی کپړې چې تا چولې کنه نو مکه انسان به نه په قینچي پرې کوي کم چې به لمبي او دې کور ته به یو ورځ واپس لاړ نشي ته چې روزانه وځي واپس ذکر وړو ته راځم یو ورځ بوې چې راځم غورا باندې جنازه بدل وچې ته کې همیشه د پاره بدی وځي مقبره ته ورننه وځي بیا راوځي یو ورځ به ورننه وځي خو بیا به راونه وځي بیا به سکی هغه ژوند لپاره تیاری وکړي امام ابن القیم رحمه الله تعالی دا وی طاقت را جمع ک خپل د الله د بندګۍ لپاره او دا نظر خپل په حفاظت کې ساته سوې ګره ما ها هنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة تراب جناني ويغه سچ په دنیا کې لګنوي په الله د قسم خورم امام ابن القیم وی د جنت هور چې خپل نکونه واړه کې او د زیاتی نکته گزار کی کنه نو دا غي په قدر او قیمت باندې یو شی ته په دنیا کې نه ملاويږي مسله ځان تبا کوي هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق او الفراق الثاني خفقانونه دي او غمونه دي په دنیا کې سړي خفقانونه غمونه هم وغم دائم همیشه غمونه دي یو قصه ختمي بل راش لا ينتهي نختمي کله ختم شي حتى الطلاق او الفراق الثاني یا ومنځ کې طلاق راشي نو په طلاق سره جدا شي یا په دویمه طریقې سره جدا شي هغه کومه مرګ راشي خو نه همیشه دي نه ته چې دا واده کړي او په خپل خزه ډیر مینه او روزانه د مینه محبت ډیری خو همیشه به د مینه محبت یا به کی جنگ جګړه راشي خبره به طلاق ته ورشي او یا به دې تاسو شي یا به دې تمړ شي یا به نه غمړ شي بیا به نیمګړې پاتې شي بیا به څه پاتې شي نیمګړې به پاتې شي او دې زنانه چې انسان د جدا کېدو سره تینه کېږي دا غینه موجوده شي یو شپه دې ته بهري نو ملګرو سره ناسي ځین سوچ کې جره خزه وملتي دای خواله وکړه ورزو ورننه وزړه دې په سکون شي خدا مزه همیشه د پاره نه متفسر د عالم واقع ذکر کړي او تفصیل له نظم خو مختصر دومره دیندار خزه عالمه او محدثه یعنی حدیثونو ته یاد الشیخ اجماع سره هر شپه د قران مراجعه کوله او هر شپه د حدیثونو مراجعه به بیمار شو په هسپتال کې داخله شو به ختمه لیکله وصیت نو هسپتال ورته ویلو کزه چې مړ شو مده ما خاون لور کې کومړ نه شو به مال واپس راکاو سي کله مړ شو خاون لور اخت ورکو ناغه شیخ او عالم وی چې کله ما خط کړو کنو پای کې ماته د صبر وصیت کړو چې صبر کوا امام القیم وی هم وغم دائم لا ينتهي دا دنیا د مصیبتونو د غمونو نه ختميږي د مصیبتونو نو صبر کوا او دویمه دا چې ما خپل پلار ته ویلي او دا غدر ویری سره یعنی تر لور سره ما خبره کړې د خپل تر سره می کړې دغه می تعالی وختلې ده وجدار چې تعلیمي کارونه ته ډیر دي یوازې خپل خدمت نشي کولای جادله خدمت کوي او درې مله پلار ته ویلي دي مہر باغور کیږي چې ما ته پتر است مالی حالت کمزوري او سلورم ده
چرته هغه مراجعه د قران او د حدیث هغه پرې نه دي چې د سړی پرې دی بجېری د دې خزینه جدا کېدو زړه کې ها خو بیا هم جدا شي دي زنانو نه چې دینو خاوندان جدا شي دي خاوندانو نه خزي جدا شي والله قد جعل النساء عوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني ناشنا خبره وکړه وی الله ګرځولې دي د زنانه د دې لپاره چې د خاوندانو څوکي خدمت وکړي حدیث کې رسول الله دا خبره کړې چې د زنانه چې دي د تاسو سره دي سدي لکه تاسو خدمت کوونکي خدمتګاران دي نو دوی سره ډیر ښه کوي اسیرات وته ویل شي دي یعنی قیدیان دي د خاوندانو سره خاوند سره په نکاح کې څه شو قیدی شو کنه نو الله خو دې سکړي دا اوس په حدیث کې او دا حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی امام ابن القيم دا خبره کې جنن سبا جوړه سیبه وی فاضحى البعل وهو العاني نو خاوندان بنديان وګرځیدو خزي آزادي شو قیدی وسوک دي ها خاون وی قیدی کړی او خزه به مشري دغه په وخت کې شو او چې زمونږ دی ویني خزه وته د ګیره د پورې خون نه کوي ها بل ځلار شي سوک بلیډ پیدا شو چې دغه مخ په کې بیا ښکاري قربان شمتانه وي چې ستا ګیره نه ده خوخه ستا د الله د حکم نه دی خوخ لري به د الله به ونه منو ستا به ومنو هیڅ خبره نه او ته کور ته ډیش راوړه وخت نه پاس کی ته قربان د نشم راوړه مډیش هیڅ خبره نه کې شریعت خلاف ته خو جته خپنش نو اوس قیدی سوکته ها سړی دې خزه وي سړی قیدیان شولاړو او د دې قیدیانو ډیر ناشنا واقعي ماته معلومي ده خو سره ټیم نشته چې تاسو ته دې قیدیان واقعي بیان کوم کنه حیران بشي چې څنګه دې خزو قیدیان کړی لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان مغوره کو بیکار شی په چت شی باندې وي کدا کار دی وکړو نو ذلت به وګټي او سپکواله به وګټي مطلب دا دی چې دنیا له ترجیح مور کو بس باندې آخرت باندې هدینه باندې فصل راوړې په دې فصل کې دغه د لباس تذکره ډیره کړې ده او دغه د مزل چې روانه بسنګي وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان کله چې ښکار شي په هغه جوړه کې چې چولې هغه او کګه وګه رواني په شان د کګېدو د نشه کوونکی چې نشه کړي چې کوګو رواني کنه نو کله چې زنانه په ناز او په ادا سره رواني نو څنګه رواني کګه وګه رواني څنګه کګه وګي تهتز كالغصن الرطيب وحمل ورد وتفاح على رمان خوځيږي په شان د تازه سانګي کوم څنګه چې لمدی کړي نو د هر طرف ته کېږي ونه کی خوسي کمزوري نری خستمی او هر طرف ته تاویږي دغه شم بدا چې کله رواني وحمله ورد وتفاح على رمان او بدی څنګه کې بسې ګل به پکې مڼه به پکې د پاسه د انار او د دې تفصیل مونږ بیان کړو کنو ودته سنيري وتبخترت في مشيها ويحق ذا كلمثلها في جنة الحيوان تکبر بکی بخپل مزل کې چروانی زیزان با غټ حسابي امام القيم وی دا تکبر بول خونم کوي تکبر پای بول سکه خون کوي چې بدغه جنت کې دا وامیشه پاتې کېدونکې جنتونه او دا خیس ول الله ورکړنده دا تکبر نه کوي خبر من وکړه ذکر کړه چې تکبر او ناز هم په هغه زنانه پورې خون کوي چې هغه خيستي
ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيماني او خادمان بي داغي شاته او داغي مخيته او داغي قسو خي طرفت كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان سناشنا دماغ الله دی امام القیم رحمه الله لور کړی وی کله چې دا رواني خادمان ته کوم ځګی دي مخ کې شاته خيو ګس یعنی غیر چا پیر وی دې ښکاری کل بدر لیلة تمه د سپوږمۍ په شان پاغه شپه چې کوم شپه پوره شي کوم شپه ده سوال سم شپه ګیرا چولی د غینه د شپې په دې تیار کې استورو نو کله چې اسمان ته وګوري سپوږمۍ یو غیر چا پیر دي سي غیر چا پیر د استوري خوري ښکاری سپوږمۍ کنه سم خوري ښکاری د بم دقه شانی فالطرف منه وقلبه ولسانه في الدهش والإعجاب والسبحان وكدي ولد كنتاته الله يمنت نصيب كدي دليده وكدي ولد په hebat او په دهشت کې به پریوزي استاجبه او زړه اندامونه په تعجب کې بلار شو پاکي بد الله وینه چې سب پاک ذات الله جدور خایس ولور کړي والقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان زلوی د وادنه مخکي په فکرونو د واده کې پروتونه وي واده شو ورسته په واده پشي دوه ودونی یو زی او واده چې نو شهم د زلو واده شو کنو شو په سوچونو فکرونو کې د واده شو دومره محبت یو سره د انسان دین آشنا خبره کړی ده حتى إذا ما واجهته تقابل أرأيت قد تقابل القمران تردی چې کله هوره مخامخ شي جنتی ته یو بل ته وي مخامخ شي اسی ته چې تریدلی چې نور اوسمه یو بل ته مخامخ کی د ناشنا تشبیه ور کړی دي چې تشي ها نور اوسمه یو زرغلی چې نه دی ودا بوینه نسپومی دا هوره او نور سوکته نور جنتی دی بیاوی فسل المتیم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان تپوسو که دا عاشق نوی تپوسو چارو دا عاشق نا وی چی دیسی خیس وینی نو صبر باوکی یو سره دومره خیسته زنانه وینی هل يحل الصبر آیا جائز دي چې سره صبر وکړي دا غره ته پوښتنه صبر د سره عن ضم وتقبيل د جوختولو نه صبر وکړي د خپلولو نه وزن بټین کې خو ته پوښتنه چانه وکا عاشق نو یا بدی قسم سو خبوي وسل المتيم اين خلف صبره في اي واد ام باي مكان تپوسو کې د عاشقنا چې صبر دې کم ځای کې پرې خو د کم میدان او کم خور کې د گزار کړي دی صبر خو لړ پاتې نو خایسو کوي صبر کولای شي نشي کولای حرام دی په دنیا کې بیا تم د ډیر صبر نشي کولای نو چې الله دې حلال کی او بیا دې ته مخامخ کی نو صبر به کوي نشي کولای صبر بیا وی وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان تپوسو کې د عاشق نه وي اسوي په دغه ټیم کې به د حالي چې ډک شوي ستا غوګونه او سترګې د سنه من منطق رقت حواشيه ووجه إن كم به للشمس من جريان وی چې غوګونه ډک شي د انسان د نرمو خبرونه د خسته خبرونه او د غي په دې مخ کې په مخ یې د نور په کې زیرازي نو دا سره به د صبر وکي وسل المتيم كيف عيشته اذا وهما على فرشيهما خلوان تپوسو کاسه د عاشقنا
چې په دغه وخت به دې څه حالي چې ته ناسې د خپلې معشوقې سره په طلایي باندې ځان له یوازې بیا دلته پوښتنه دی صبر وکړي او که نه يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جماني را غرزیږي به ملغلرې خورې ورې ملغلرې به راولېږي څنګه داسې ښایست به ملغلرې راوغورځېدې خورې ورې او غاړو ته هغه ملغلرې دي چې هغه پیلل شوي دي او هغه نری نری ملغلرې دي نو غاړو ته نری نری ملغلرې په یو بل کې پیللي دي او په منځ کې نور ملغلرې دي سره راولېږي د برې ده دا ښایست به وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وريحان تپوس کې د عاشقنا چې څنګه به د ناسته د خپل محبوب سره په راحت او په خوشبو او په خوشحالو کې وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان تپوس کې د عاشقنا چې څنګه به ناس تر د خپل محبوب سره او خوشحالیانی به خوشبویانی به او خایس به ان شاء الله باقی چې کوم اشعار دغه پر روان درس کې پوره کو او د ټولو نوچت نعمت د رب العالمین د مخ مبارک دیدن دا غي تفصیل او هغه په دې باب کې او په دې کتاب کې خوندور موضوع دغه ده سټیم بدا دیدن کیږي او سو پیری بکیږي او څنګه به الله را مخامخ کیږي او صرف دیدن بني الله به خبرې کوي د جنتیانو سره نو چې هغه څه خبرې به چې الله به د جنتیانو سره کوي د ټولې مسلې به ان شاء الله پر روان درسونه کې بیان او الله سبحانه تعالی د نعمتونو موږ ته نصیب کړي او الله سبحانه تعالی دې موږ د خپل دیدن نه محرومي او الله سبحانه تعالی دې موږ ته د اوچت نعمت نصیب کړي د دې سي نعمت ته چې د تمیلاو شو د نور نعمتونو باندې شي دا به یو څنګه سوچ کو چې له هوري د موچت نعمت تاغه نعمت وره چې الله دیدن جنتیان کې د هر څه بدنه يرش الله دې موږ ته د نعمت نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين